د دنیا ډومبې باقاعده فلسفي جو را سقراط د دغه سقراط شاګرد افلاطون وایي چې افلاطون نه نن به سقراط دنیا نه پیژانده. دا افلاطون چې د خپل یاداشتونه چې کوم نه کتابي شکل ولا ورکو کتابي ولیکو نه دغه د وجنه د سقراط باره کې کوم معلومات دي هغه موږ ته راورسېدل. د افلاطون په کتابونو کې د ټولو نه اهم کتاب چې دی چې هغه ته د افلاطون ماستر پیس ویل شي هغه د ریپبلیک. په دغه د ریپبلیک کې هغه د خپل آیډیل سټیټ هغه خبره هم کړې ده چې دغه په خیال باندې یو مثالی ریاست په کوم یو وي نه دغه خبره نظام په ذکر کړی دی تر تعلیمي نظام پورې. په دغه د ریپبلیک کې هغه یو تیوري پیش کړی ده چې هغه ته وایي تیوري اف فارمز. نن خبره کو په دغه تیوري اف فارمز باندې. د دې تیوري اف فارمز ته سمجھاولو لپاره موږ ته هغه یو مثال ورکړی دی. هغه وایي چې دا یو جیل او هغه جیل کې کوم نه قیدیانو دغه قیدیانو په دغه جیل کې وو یعنی پیدا شوي هم دلته کې او دوی چې د بار دنیا ډولیدل نه و. په دې قیدیانو کې یو قیدی چې کوم نه هغه یو ورځ د دغه جیل نه بهر ووت او چې بهر ووت هغه الته کې دنیا ولیده. نو تر اوسه پورې دا قیدیان چې کوم جیل کې وو نه دوی به صرف په دنیا کې چې کوم سيزونه نو یو دیوال او هغه په هغه دیوال باندې به دوی ته د هغه سيزونه هغه سوري ښکارېدل. نو دوی ویګني چې د دنیا چې کوم نه دا کسوري اوس چې هغه کس لاړ هغه بار په دنیا کې هغه ټول سيزونه ولیدل نه چې واپس راغی نه د خپل قیدیانو ملګرو ته دا وی چې دا موږ دیوال ته ګورو نه پر دیوال باندې موږ ته سوري ښکاري د دا چې سکه مو سيزونه سوري ښکاري دا خو په اکچوال کې یعنی په حقیقت کې بار دي. نو دنیا خو حقيقي دنیا خو بار ده. دغه قیدیانو وای د خبرو نه منله او دغه خلاف مزاحمت وکړو ځکه چې هغه ته عمدک دنیا ښکاري دا کم چې دغه دا جیلو او کم دغه مخې ته دیوالو او باغی باندې سایي وي. افلاطون وای د زمونږ د دنیا چې کم دا د جیل مثال دی او د دې کې چې کوم سيزونه دي نه دا د دې مثال هم چې کوم دی د اکچوال سيزونو د سوري مثال دی. افلاطون وای زمونږ دنیا یعنی مادي دنیا په دې کې چې کوم سيزونه دي هغه مادي دي او غیر مادي دي یعنی زمونږ تصورات او خیالات او نظریات هم یادي دا ټول وای چې دي نو دا په اصل کې د یو بلی حقيقي دنیا هغه سایي دي دلته هغه حقيقي دنیا ته هغه وای د فارمز دنیا الته دا په حقیقت کې دي او دلته یغه عکسونه دي. که افلاطون وای چې دلته کې راکم سيزونه هم دي نه دا خپل یو کامل حقیقت ته اشاره کوي. نو د دې مثال یو بل ورکوي هغه وای لکه ګوري ګل دی نو ګل خپل لري خيسته لري نو اوس د ګل دا خایس چې کوم دی د بیوټي نو د دې نه موږ بیوټي وینو نو په اکچوال کې بیوټي کوم نه په اکچوال کې بیوټي چې کوم نه هغه دلته کې نشته بلکې موږ ته چې کوم خيسته ښکار شي نو په هغه کې موږ ته خایس ښکاری خو موږ خو دروسه پورې حقيقي خایس نه دی لیدلې. نو دا حقيقي خایس چې کوم نه دا بل ځای کې دی نه وای زمونږ د مادي دنیا چې کوم دا د دې فارمز د دنیا چې کوم دا د دې په مقابله کې هر وخت چې کوم در بدلیږي یو مطلب دا تبدیلی په روانه ده او هغه چې کوم د فارمز دنیا ده هغه غیر متغیر ده بدلون به نه راځي. دوی مدا دا چې هغه چې کوم دا د فارمز دنیا لا محدود ده دا مادي دنیا زمونږ چې دا کوم دا د راخي مقابله کې محدود ده ډیره وړه ده بل دی وای چې هغه چې کوم دا نه هغه کامل دنیا ده او دا چې کوم دا ناقص دنیا ده. نو د افلاطون دا تیوري اف فارمز چې کوم موږ سټډي کو او بیا موږ د اسلام چې کوم دی هغه دنیا او د دې دنیا را تصور دی نو مکمل هغه سره دا سمون خوري ځکه چې موږ ته اسلام هم دا وایي چې اصل چې کوم دنیا ده هغه دنیا ده او په هغه کې چې کوم سيزونه دي هغه اصل دي دا دلته خو تاسو دا نقلونه شو کړی دي لکه د مثال په تور باندې چې موږ دلته کې نهر نو لیدلې نو که بیا موږ ته چاوي چې الته بره شاتو او یا د شرابو نهرونه نو موږ نهر نه پیژندل موږ ورته وی نهر څه دی نو په دې وجه باندې لکه اوس څنګه چې ویل شي کنه چې الته کې د دوزخ اور چې کوم دی هغه اصل دی دا هغه نقل دی نو بیا موږ ته مولایان صاحبان وای کنه چې نقل دومره ګرم دی دومره تباکون دی نو اصل وسنګي نو د دې اور نه موږ د هغه اور د شدت لکه اندازه لګولې شو چې موږ دغه وی دغه شدت یو په یاد یا د دین هم زیاتو. دا ور افلاطون د تیوري اف فارمز او د نظریه مثل فلسفیانه نظریه بل ویډیو کې بلی موضوع سره د الله پامان.